نبی علیہ السلام فرمایي واوره وی که چا نه یو قرض وغوښته او ورته وی در کوم به نیټه ورکړي او نیت کې دا وي چې ورکوم به نو خدای به د هغه قرض د خلاصېدو توفیق ورکړي او که هغه وخت کې نیت دی چې ورېږه په دې ته چل ول قبضه کوم بیا نه ورکومه دله به تر مرګه پورې خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورنکړي. عبدالله ابن ابي حسمه دا وروستو صحابي دی هغه وایي ما پیغمبر علیه السلام سره تجارت وکړ نو په مې څه پیسې پورې شوې ما ورته چې ما ته ما له خپلې پیسې راکړه ما ورته چې دلته ودرېږه او زه کور ته ځم پیسې دله راوړم پې رسول الله مبارک ودرېد او زه لاړم وی چې لاړم زما نه هېر مې شو وی 3 ورځې پس په هغه لاره را روان ومه رسول الله مبارک هغه ځای کې ولاړ اوهو تو هغه مې چې تا راته وی دلته ودرېږه زه راځم ما وی ښه زه ودرېږم نو ما در سره واده وکړه څنګه به تلم وی راته استغم نه وي سپوره یم صرف دومره وی راته چې 3 ورځې دې په انتظار وم لږ ودې کړولم مسکې شو راته دومره د وعدې پابندي نن موږ سره د دې چې ځان ته د رسول الله مبارک امتیان وایو او یو الحمدلله لیکن موږ د وعدې پاسداري نه کوو قرض چې چا نه والي څه چل ورسره کوي بچر جان تا نه چې چا قرض اخیستی واپس یې درکړی سوال نه پوهېږي ته چاله ورکوې هم نه خو خیر که چا درنه غوښتي درکړی دی وایي بس دا پیسې راکړې یو 1000 روپۍ م پکه مازدیګر واله مازدیګر